الرحمن الرحیم د سبزي مارکیټ ټولو دکاندارانو ته جداً د مسؤلینو یا د ګمرک د مسؤلینو مهمه خبرتیا چې د نن سې شنبې ورځې څخه مخ پر اخوا پاکستاني مال هر چا ته راغی، یا پر ریړۍ والا یا پر پارچال والا یا پر دکاندار یا پر میلې والا، په هر چا چې خرڅ کړي او د دکان څخه ووتی نو دی مجرم دی او هغه لاس په لاس نیول کېږي او بیول کېږي. یعنی پر هر شهر په هر نقطه کې چې پر هر چا خرڅ کړي چې دی ګیر شو، دی مجرم دی، دی بیول کېږي، بندي کېږي، بیا حق د شکایت نه لري. نو د اوس څخه چې د چا په دوکانونو کې مالونه دي هغه سره خلاص کړي او نور مارکیټ ته مال مه داخلوي. دا جدي پیغام دی تر دې پورې مې در ورسوي چې نور هر څه مال چې مارکیټ ته داخل سو راغی د هر چا په نامه باندې چې ګیر سو هغه مجرم دی، هغه بیول کېږي، نور بیا حق د شکایت نه لري. اوس ټوله خبر بیا مه وایه چې زه نه وم خبر، ما مال دغسې پر لارې پاتې وای، که پر لارې که پر اور کې پر هر ځای مارکیټ ته داخل سو، پر چا چې د خرڅ کړي په هر نقطه کې چې وای موږ مال والا هلته په بازار کې ریړۍ والا ګیر کړي، پارچال والا مو ګیر کړي، میلې والا مو ګیر کړي، هر سړی چې مو ګیر کړي چې هغه مو تر لاس ونیوي هغه سیده تا ته راولو او تا بیایي. نو بیا حق د شکایت نه لري. ټول ته جداً خبر دی، نو ځان سره خبر کړي.